بلوڅانو د پاکستان پوځ ISI 4 افسران هلاک کړي دي. دا چې بلوڅانو تازه چیرته برید کړی، څومره یې ټپیان کړي دي، په دې ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پاکستان د محکوم ایالت بلوچستان په لسبیلیا ولسوالۍ کې د پاکستان د څارګرې ادارې یا ISI 4 افسران وژل شوي او 10 تر نور ټپیان دي. دغه پیښه د لسبیلیا ولسوالۍ په حب چوکي سیمه کې د وژل شوو پولیسو په یاد د فوټبال ټورنمنټ په لوبه کې رامنځته شوې ده. جایي ډاکټرانو ویلي چې د ټپیانو وضعیت هم ښه نه دی او ښایي د وژل شوو کسانو شمیر پورته شي. د یادې پیښې مسؤلیت بلوڅ ملتپالو منلی او ویلي دي چې دغه برید یې د ازادۍ غوښتنې مبارزې په لړ کې کړی دی. د بلوچستان د ازادۍ غوښتنې لښکر ویان آزاد بلوچ ویلي چې ملګرو یې هغه وخت د ISI پر افسرانو د بم چاودنه وکړه کله چې هغوی د فوټبال په لوبه اخته وو. د پاکستان پوځ دغه برید منلی خو د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د پوځ ویان منلی چې په ملګرو یې برید شوی، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چا لخوا شوی او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د بلوڅ ملتپالو ویاند آزاد بلوچ ویلي چې دوی په خپلې مبارزې ته تر هغه دوام ورکوي څو چې بلوچستان د پاکستان له ولکې خلاص شوی نه وي او د یو خپلواک هیواد بڼه یې نه وي ورخپله کړې. آزاد بلوچ ټینګار کړی چې پاکستان نور باید بلوچستان کې له مداخلو لاس واخلي او د یو خپلواک هیواد په سترګه ورته وګوري، که نه د پوځیانو سرنوشت به یې له تیارو سره مخ شي. لیدونکو په دې هیله دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.